د انسان په معده او په خېټه کې ګیز زیات ولې جوړیږي او داسې څه وجوهات دي چې د انسان په معده او په خېټه کې ګیز زیات جوړیږي او داسې کومه طریقه یا کم داسې علاج دی چې د هغې په طریقه باندې د انسان د معدې او د خېټې کم ګیز دی هغه ختمېدو طرف ته تللی شي. د ټولو نه اول وجه کله چې انسان هغه خوراک زیات کوي کم چې ګیز جوړوي، لکه لوبیا شو، ګوپي شو، الو شو او پیاز شو او چڼه شوه، دا د انسان په وجود کې ډیر زیات ګیز جوړوي. دویم، انسان چې کله خوراک وکړي او هغه خوراک هضمېدو کې ډیر زیات ټایم اخلي نو د هغه ټایم باندې هم د انسان په وجود کې دننه ګیز زیات جوړیږي. دریم، کله چې انسان خوراک وکړي او هغه خوراک کم جراثیم هضموي هغه ټایم کې هغه جراثیم ګیز جوړوي چې د هغه د وجې هم د انسان په معده او په خېټه کې زیات ګیز جوړیږي. څلورم، هغه انسان چې ډیر زیات زر خوراک کوي او په خوراک کې ډیر زیات ګڼیږي، د ګڼېدو د وجې او زر خوراک کېدو د وجې هم د انسان په معده او په خېټه کې ګیز زیات جوړیږي، ځکه چې دې ټایم کې انسان د خوراک سره سره کومه بهر هوا د هغه هم دننه خېټې ته دننه باسي چې د هغه د وجې انسان ته بیا وروستو تکلیف وي. یا که چېرې انسان چای څکي او هغه دومره په زور سره چای څکي چې د چایو سره هغه ډېره زیاته هوا د بهر ماحول نه دننه باسي نو د وجې هم د انسان په معده او په خېټه کې ګیز جوړي. پنځم، څوک چې دود استعمالوي نو د دود استعمالاتو نه هم د انسان په معده او په خېټه کې ګیز جوړیږي. خو هله ګیز جوړیږي کله هم چې د انسان په وجود کې دننه لیکټیز انزایم نه وي یا د هغه په وجود کې لیکټیز انزایم کم چې دود حل کوي او په وجود کې هضموي. شپږم، هغه انسان په معده او په خېټه کې هم زیات ګیز جوړیږي څوک چې د جراثیمو خلاف کم انټي بایوټیک کم میډیسن دی هغه استعمالوي یا د طاقت والا میډیسن استعمالوي یا د دردونو میډیسن زیات استعمالوي نو دا درې میډیسن داسې دي چې دا هم د انسان په وجود کې ګیز زیاتوي. څوک چې سپایسي خوراک کوي یعنې موږ به ورته ووایو چې څوک بازاري خوراک کوي چې په هغه کې مرچکي مساله غوړي ډېر زیات وي او ډېر زیات نمکین وي د هغه د وجې هم د انسان په معده او په خېټه کې ډېر زیات ګیز جوړیږي. څوک چې یخې اوبه بار څکي د هغه د وجې هم د انسان په معده او په خېټه کې ګیز زیات جوړیږي. څوک سټریس کوي او د هغه فزیکل اکټیویټي نه وي نو د هغه د وجې هم د انسان په معده او په خېټه کې ګیز ډیر زیات جوړیږي. او څوک چې خوراک وکړي او د خوراک نه بعد هغه ډیر زیات نستې کوي د هغه د وجې هم د انسان په معده او په خېټه کې ګیز جوړیږي. تاسو د معدې او د خپلې خېټې ګیز ختمول غواړئ نو د دې وجوهاتو نه تاسو ځان وساتئ او داسې یو څو څیزونه دي چې د دې څیزونو استعمال تاسو لږ زیات کړئ. کله هم چې تاسو خوراک کوئ نو تاسو خوراک داسې خوراک کوئ چې هغه تاسو ته پته لګیږي چې ستاسو په صحت باندې ښه راځي او ستاسو په صحت کې ګیس نه جوړوي نو هغه خوراک تاسو زیات کړئ او د خوراک والا پیټرن هم ورسره چینج کړئ. کله هم چې تاسو خوراک کوئ نو خوراک ټایم کې هرګز تاسو خبرې مه کوئ یا تاسو چای څکئ نو د چایو په ټایم کې هم تاسو خبرې مه کوئ. او د ادرک استعمال زیات کړئ. تاسو په سالن کې ځان ته ادرک اچوئ یا تاسو په شنه قهوه کې هم ادرک استعمالولی شي او د ادرک سره سره تاسو په خپل خوراک کې پودینه خوړل هم زیات کړئ ځکه چې د انسان کم ګیس دی که هغه په معده کې وي یا په خېټه کې وي نو پودینه کې داسې طاقت دی چې هغه د انسان ګیس ختموي. تاسو چې کله هم خوب کوئ نو خپل خوب تاسو کمپلیټ ساتئ. شپږو نه تر اتو غنټو پورې تاسو خپل خوب مکمل ساتئ او تاسو ډیلی بیسس باندې ایکسرسایز کوئ او تاسو هرګز لیټ خوراک کم مه کوئ. او کچره انسان خوراک وکړي او د خوراک نه بعد څلورې کمې داسې غلطي دي کچره انسان دا غلطي کوي نو دا مکمل ځان ته نقصان ورکوي. نو هغه څلور غلطي به تاسو ته په اول کمنټ کې ملاو شي او کچره دا ویډیو انفارمیټیو خپلو یارانو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د خپل ځان صحت خیال ساتئ. شکریه، الله حافظ.